سهار 8 بجې وې. زینب حویلی جارو کولو باندې اخته وه. دروازه وټکېده. زینب ورغږ کړ. څوک یې؟ د بیرون څخه آواز وشو. فرهاد. زینب دروازه خلاصه کړه. له جوړ په خیر وروسته ورته وویل خاله ته ووایه چې بېګا ته تاسې ټول زموږ مېلمانه یاست. پلار مې راغلی دی. زینب ښه ورته وویل. مور ته یې ورغږ کړ. مورې ماما راغلی دی. فرهاد وایي بېګا ته زموږ مېلمانه یاست. مور یې هم وویل سمه ده، تر بېګا پورې ډېر وخت دی. زینب چې له یو درد سره لاس او ګریبان وه، خوشحالي او خفګان ترې پاتې وه. یوه ساده زندګي یې کوله. هغه درد چې د سینې په قفس کې ساتلی وه ترې ستړې شوې وه. یوازې هره خوشحالي د میوند په نوم نومولې وه. خو میوند بیا دا هر څه یو ټوکه بلله. خو خیر مازدیګر شو. مور رور خور ټول امده شول. د میوند تر کوره 20 دقیقې پیاده لاره وه. هلته ورسېدل. سلام کلام جوړ په خیر یې وکړ. دیو بله حواله واخیست. خیر و خیرت و. بېګا شو. ټول کوټه کې ناست و. زینب له کوټې لاړه. هغه کوټې ته چې میوند پکې درسونه ویل. هغه په درسونو باندې اخته و. زینب یې مخ ته کېناسته. خو میوند هېڅ عکس العمل ونه ښود. زینب له ستړي انتظار نه تنګه وه. میوند ته یې وویل زه ستا لپاره راغلی یم. ته ولې دومره مغروري؟ آیا زړه لرې که نه؟ زه بدرنګه یم، لیونی یم، بد اخلاقه یم، یا هم بده نجلۍ یم. ستا لپاره چې مینه په زړه کې ساتم دا مې بد کار کړی دی. میوند وویل زه لاړه شه. مینه او مینه، زه مینې ته نه یم وزګار. دا کیسې ورشه نورو هلکانو سره وکړه. زینب اوښکې پاکې کړې او پټه خوله له کوټې ووتله. مور ته یې ورغږ کړ. مورې و مورې زه ځم کور ته. مور یې وویل ولې لورې؟ په دې شپه کې ځې؟ خیرت خو دی. سهار به لاړ شو، اوس خطر دی. خو زینب نه منله. له کوره ووتله. مور او ورور یې هم پسې لاړل. کور ته ورسېدل. زینب خپلې کوټې ته چې قبر یې ورته وویل ننوته. دروازه یې ځان پسې بنده کړه. ښه په زوره زوره یې وژړل. مور یې چې هر څومره چغې ورته ووهلې چې څه چل دی، خو زینب دروازه نه خلاصوله. 1 ساعت وژړېد. هغه درد چې په زړه کې وه له اوښکو تویولو وروسته ارامه شو او په لمدو سترګو ویده شو. سهار یې مور ورته وویل ولې لورې لیونې شوې یې؟ خو زینب همدا ویل زه نوره د خاله کور ته نه ځم، ته پوهېږې او ستا خور. مور یې هم وویل سمه ده لورې. زینب به وروسته د کور له کارو خپله کوټه کې ناسته او د هرې ورځې لپاره چې د میوند په بیلتون کې پرې تېرېدله یو سلام او دعا لیکل. ډېر وخت وشو. د زینب مور بیا د خپلې خور کور ته لاړه او هلته تر بېګا ناسته. بیا یې وویل زه ځم کور ته. زینب او زوی مې یوازې نشم پرېښودی. خو خور یې ډېره کلکه شوه پرې نه ښودل. میوند ته یې وویل زویه ته لاړ شه. هغه لیونۍ ښه نه ده. ویرېږم هغه ډېره خفه ده، ګونګۍ شوې ده، یوازې خپله کوټه وي او هغه هسې نه کوم کار وکړي. میوند وویل خاله جانې زه ورځم. میوند لاړ. د زینب د کور دیوالونه ټیټ شول. په دیوال واوښت. د زینب شا د کړکۍ خواته وه. میوند چې کله کړکۍ ته ورسېد زینب وویل پوهېدم چې راځې. میوند دننه ورغی. ورور یې د کوټې یو خوا کې ویده و. میوند هلته بلې خواته کېناست. زینب خپله کتابچه کېښوده او له کوټې ووتله. میوند کتابچه راواخیسته چې د کتابچې په مخ یې لیکلي وه د قبر زندګي. کتابچه یې خلاصه کړه. هره ورقه کې د هرې ورځې خاطرې لیکلې وي چې ځینې یې داسې وي سلامتي دې وي د رنګونو خاوند ته. ته خوشحاله یې، ته ښه یې، ته خو به خفه شوی نه یې. زما نه خو هم تپوس کوه چې څه حال لري. زه هم ښه یم، روغه جوړه یم. یوازې هغه څه چې ته یې لرې زه یې نه لرم. هغه ستا زړه او ستا مینه. ښه ورځ. 2 لیک. سلامتي دې وي د خوشحالۍ هیلو ته. سهار دې په خیر. څنګه یې؟ خوب خو به د نارامه نه وو. زه هم ښه یم، خو دغه ورځې شپې چې ستا له یاد سره تېروم بیخي ناقراره کړی یم. تو خو یو ځل راشه. ډېره درپسې خفه یم. یو ځل خو ستا د مینې پوښتنه هم کوه. مینه که نه را سره کوي دوستي خو وپاله. ستا لیونی.
ښه ورځ ولرې. دریم لیک: ای د سکون دنیا، تر څو به درپسې لیونی ګرځم، تر څو به درپسې بېقراره یم، څومره درپسې وژاړم، څومره تهجد درپسې وکړم، څومره دعاوې درپسې وکړم، څومره بېخوبي درپسې وکړم، څومره. څلورم لیک: سلام، سلامتیا دې وي زما د بت بدن روحه. ته ښه یې؟ تاسو وخوړل که نه؟ زه خو وږی یم، تږي یم، ډوډۍ او اوبه مې زړه نه اخلي، یوازې ستا خبرو پسې وږې تږي یم. یو ځل خو مې د اوښکو ډکې سترګې په خپل دیدن پاکې کړه، یادېږي مې. پنځم لیک: سلام، سلامتیا دې وي د زړه قرار ته. ته چېرته یې؟ ته موږ پېژنې؟ موږ ستا دوستان یو، ته ولې داسې؟ نه د چا پوښتنه کړې، نه سلام رالیږي. یو ځل، صرف یو ځل راشه، ما لکه ماشوم خپله ګرمه غېږه کې ونیسه. بیا وګوره چې زه څنګه درنه تاو راتاویږم. صرف یو ځل مې لاس ونیسه، یو ځل راته ووایه زینب. بیا وګوره چې زما سکوت ژوند څنګه خبرې کوي. ای یادېږي مې. شپږم لیک: ای بې خوبه یم، ستړی یم، ناروغه یم، خفه یم، ژاړم، ګونګی یم، لیونی یم، خو صرف او صرف ستا یم. یادېږي مې. دې وخت کې زینب چای راوړه، د میوند مخې ته یې کېښود، پیاله یې ډکه کړه. زینب خپل ځای کې کېناست او ځان سره یې وویل: یوازې زما د خوشحالیو حق خو راکړه. دا کتابچه په قلم نه، د زړه په وینو، د زړه له درده، په یو ستړي ژوند کې، په دې قبر کې یوازې ستا د لیونۍ ستړی انتظار ساتي. میوند وویل: دا لیوني خوبونه پرېږده، سمه جنۍ له ځانه جوړه کړه. ما هم پرېږده چې ژوند وکړم او خپله هم ژوند شروع کړه. څه د لیونیانو کیسې دې شروع کړي دي؟ زینب وویل: روغ ژوند، روغې کیسې، روغ فکر، روغ خوب خو تا سره دي او ته خو ما سره یې. پرېږده چې همداسې لیونۍ واوسم، همداسې لیونتوب وکړم. یو ورځ راتلونکې ده چې ته هم زما د خبرو تږی شي، خو هغه وخت به مې د مینې خبرې نه وي زده. ډېرې خبرې یې وکړې، خو زینب وویل: ای دا لیونی زړه چې تر څو د دې لیوني په سینه کې وي، تر هغې به لیونی اوسم چې تر څو ستا له غېږې لرې اوسم. په همدې خبرو سره یې یو بل ته ښه شپه وویل. میوند بیا ویده شو او زینب لکه چوکیداره ناسته وه، خوب ورباندې ورغلی و، هغسې ویده شوې وه. میوند سهار وختي ویښ شو او کور ته لاړ. زینب چې ویښه شوه، میوند نشته. هغه د کرن خان سندره یې زمزمه کړه چې وایي: ما ته به خوب راتلو که ته چېرته په خوب کې راشي، خدای خبر نن د څه لپاره ما ته خوب راغلی. ورځې شپې تېرېدې. یو ځل بیا میوند او مور یې راغله، یوې بلې خوا کیسې یې کولې. زینب له خپل سکوت سره خپله کوټه کې ناسته وه. میوند هم همالته ورغی، کیسې یې ورسره کولې. زینب ګیلې کولې او میوند بهانې کولې، خو نه سره جوړېدل. بیا هم ټول ویده شول او زینب خپلې شوګیرې کولې. سبا میوند او مور یې بېرته لاړل، خو د زینب د ژوند برخلیک معلوم نه شو. یو څه موده وشوه، زینب نور ځان نشو اداره کولی، چغې به یې وهلې، ځان به یې زخمي کول، د ځان وژنې کوښښونه یې شروع کړل. کله به یې د موږ دوا خوړلې وه، کله به یې زهري ګولۍ خوړلې، خو ژوند یې پاتې و، له مرګي به راګرځېدله. هغه کوټې ته به بیا راغله چې په ژوند یې ځان ته قبر بللی و. له ډېر زړه تنګون، ذهني فشار او خفګان نه ورته عصبي ناروغي پیدا شوه. یوې او بلې خوا ته یې په ډاکټرانو ګرځوله. یو څه به چې ښه شوه، بیا به یې کتابچه راواخیسته او د خپل زړه درد به یې پکې لیکلو. تر 6 میاشتو وروسته زینب اعصاب له لاسه ورکړه. هغه چې ځان ته به یې لیونی ویل، نو اوس ورته نورو لیونی ویل. هغه ستړی لیونی، هغه دردېدلی لیونی، هغه بې سکونه لیونی، هغه خفه لیونی، هغه بې خوبه لیونی، هغه د میوند لیونی، نوره د ناز لیونی نه، رښتیا لیونی شو. ټول دوستان یې خفه وو چې چا به ولیده، یو ځل به یې حتما زړه خوږېده. میوند چې مسافري کې وه، کله چې کور ته راغی په منډه د زینب کور ته لاړ.
خو هلته نه د چا انتظار و، نه څوک د میوند په راتګ پوهېده. میوند چې ډېر افسوس وکړو، ځان ته غوسه و، ډېر پښیمانه و، ډېر یې وژړل، ځان یې مجرم وګڼه. د زینب کوټې ته لاړو. هغه کتابچه یې وکتل چې اوس به د زینب لیکنې ګوري. له ډېرو کتلو وروسته یې پیدا کړه. د میوند عکس په کتابچه کې ایښی و. کتابچه یې ځان سره یوړه. خپلو کتابونو سره یې کېښوده چې بیګا ته یې وګوري. تر بیګا پورې د خپلې کورنۍ سره ناست. بیا خپلې کوټې ته لاړو. د زینب کتابچه یې راواخیسته چې عنوان یې د قبر زندګي. ورق یې اړولی. یو ورقه کې د میوند او خپل نوم په وینو لیکلی و. وروسته بیا عنوان لیکلی و، وروستی لیکنه: ژوند تا وکړو خو بربادي زما وه، خندا تا وکړه خو ژړېدل زما و، خوشحالي تا وکړه خو غمجنه زه وم، خوب تا وکړو خو بې خوبه زه وم، هوښیار ته وې خو لیونی زه وم، خاني تا وکړه خو غریبه زه وم، کور ستا و خو قبر کې زه اوسېدم. څومره ډېر فرق مو دی. ستا فکرونه، ستا خوبونه، ستا خوشحالي، ستا سکون ټول در سره وساته. زما لیونتوب، زما بېخوبي، زما بېقراري، زما شوګیرې، زما حالت، زما درد، زما زړه تنګون، زما ژړا، زما اوښکې. نور نه غواړم تا خفه کړم، نور نه غواړم تا غوسه کړم. ته څومره ښه انسان یې، زه څومره همکه یم. ای بیا دې نه یادوم، بیا دې نه ازاروم، بیا در پسې نه ژاړم، بیا در پسې بېخوبي نه کوم، بیا در پسې خاطرې نه لیکم، بیا وصال نه غواړم، بیا اخ. ای ته څه فکر کوي؟ ما ستا د هېرولو کوشش نه دی کړی. څومره مې وویل هیروم دی، څومره مې وویل بیا نه در سره مخامخ کېږم، څومره مې ځان در نه لرې ګرځولی دی، څومره مې یوازې وژړل، څومره سختې مې په ځان تېرې کړي، خو نه کېده. ای ته چې هر چېرته یې، زما روح در سره پیوند دی. زه دلته قبر کې اوسم، دلته خوب نشته، قرار نشته، ژوند نشته، یوازې زه یم. درد، ژړا، اوښکې، زړه تنګون، ستا انتظار او ستا یادونه را سره دي. ای ته چې راغلی وې، کوم ځای کې چې ناست وې، زه هم اوس همالته کښېنم. یو څه ځان ارام احساسوم او وایم ستا په غېږ کې مې سر ایښی دی. دلته نور هېڅ نشته، یوازې ستا نښې دي، ستا خوشبویي ده. هغه خبرې چې تا راته کولې، اوس هغه خبرې له ځان سره تکراروم. ای راته ووایه لیونۍ، تا وویل احمقه جنۍ، اوس ځان سره همدا وایم. ای نه دې یادېږم، زه خیر، زه خو دې یادوم، یو ځلې راشه، یادېږي مې، ژوند نه کېږي، خفه یم، ستړی یم، ستړی یم، جنابه هیله کوم، د زړه تنګون مې وژني، بیلتون مې وژني، انتظار مې وژني، بېخوبي مې وژني، ستا یادونه مې وژني. ای که په مینه کې د مړه نه شوم لاليه، لیونتوب خو لکه لمونځ در پسې فرض دی. ای پوهېږم مغروره نه یې، خو بیا هم در نه ګیله کوم. یو ځل راشه، زما د ژوند برخلیک را معلوم کړه، که نه راځې زما برخلیک مې په خپل لاس کې دی. تا پسې لیونتوب مې حق دی او دا حق له ما هېڅ څوک نشي اخیستلی. ستا لیونۍ زینب. د لنډې کیسې پای.